تازه خبر طالبانو یو ځل بیا پر بادغیس ولایت برید کړی دی. د بادغیس والي وایي طالبانو د 5م ځل لپاره پر قلعه‌نو ښار باندې بریدونه کړي دي. حسام الدین شمس ازادي رادیو ته وویل له پرون مازدیګره په قلعه‌نو ښار باندې بریدونه روان دي، خو د ده په خبره افغان پوځیان دفاع کوي. ښاغلی شمس زیاتوي د پرون شپې او نننیو نښتو کې د طالبانو لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. موږ هم له شته امکاناتو استفاده کوو څو په قلعه‌نو ښار باندې د 5مې حملې چې پراخه هم ده مخه ونیسو. امنیتي او دفاعي ځواکونه له لوړ مورال څخه برخمن دي. والي حسام الدین شمس طالبان تورن کړل چې په ځینو سیمو کې دوکانونه هم چور کړي دي او یا یې هم اور اچولی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا که څه هم د لږ شمېر طالبانو مرګ ژوبله تاییدوي، خو دا ردوي چې د دوی جنګیالیو دوکانونه چور کړي دي. بلخوا افغان ځواکونو بادغیس کې 9 ترهګر طالبان هم وژلي دي. ملي دفاع وزارت وایي نن دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قواو په ملاتړ د بادغیس ولایت مرکز قلعه‌نو کې ترهګر طالبان په نښه کړل چې په پایله کې 9 ترهګر طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. همداراز د دښمن 2 موټرسایکلونه، یوه اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.